په کندوز ښار کې د پلي لارو په پرانیستو او د پلورونکو لپاره د مناسب ځایونو له تنظیم څخه د خلکو رضایت. د کندوز اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د ښاري پراختیا او نظم کمیسیون د کار له پیل راهیسې د ښاري چارو د نظم او همغږۍ په برخه کې ډیر کارونه شوي دي او دا کمیسیون باید خپل کار ته دوام ورکړي. کمیسیون که ایجاد شده بسیار پیاده‌روها اول بند بود، حالی که از پیاده‌روها بسیار اعلا شده و ما می‌خواهیم که همین کمیسیون باید دوامدار همین تو کار بکنه، چرا که به همشهریان ما یک خدمت بسیار خوب انجام میده، چرا که هر کس باید مسئولیت خود را بشناسه، حد حدود که دولت برشان تعیین کرده از او تجاوز نکنه، پیش نبیه. دا یو ډیر نیک اقدام کړی د ښاروالۍ تنظیماتو، موږ ته خوشحاله استو او د خلکو هم دا هیله کوو چې هر سړی په خپل ځای کې کار وکړي، پیاده رو ته راونوځي، کوم ځایونه چې ورته ښاروالۍ مشخص کړي دي په هماغه خپل ځای کې ګزاره وکړي. په همدې مهال د یاد ولایت ښاروال هم د نظم او ښاري پراختیا په موخه د خپلو هڅو یادونه کوي او وایي دا کمیسیون هڅه کوي چې په دې ولایت کې لا نظم او ښاري پراختیا رامنځته کړي. د دغه چارواکي په وینا د ښاري ماسټر پلان د لومړنیو کارونو په اړه د حکومت له لوړپوړو چارواکو او له ولسي وګړو سره لا هم خبرې روانې دي او د ښاري ماسټر پلان د عملي کېدو په هڅه کې دی. موږ له خپله کوشش روان کړی دی ماسټر پلان د موضوع په رابطه باندې، خو هغه درې بندرونو کې مقدماتي سروې خلاصه ده او په څلورم بندر کې مقدماتي سروې کار جریان لري چې د کار په ختمېدلو سروې په ختمېدلو سره به انشاءالله زیربطو ادارو ته او مرکزي حکومت ته به موږ دغه سروې مقدماتي وړاندې کوو او بیا به هغوی د خپله تصمیم په نیسي. د کندوز ولایت اوسیدونکي د ښاري نظم د ښه والي او ښاري پراختیا څخه په داسې حال کې رضایت ښیي چې د اسلامي امارت د نظام په راتګ سره د دې ولایت په ښاري بڼه کې مثبت بدلونونه راغلي دي.